بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن نهم د اپریل کال 2016 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په خپرونه کې د نړیوالو موضوعات تاسو سره راسېږم، بالخصوص د امریکا او د ایران ترمنځ د اوربند مسله ده چې دا نړیواله موضوع ده. ټوله نړۍ په حساب خوشحاله ده چې د اوربند ته توافق وشو او لګیا د کریډټ پاکستان اخلي. آیا دا کریډټ تر کوم حده پورې رښتیا دی؟ واقعا دا کار پاکستان کړی دی یا د شاته نور عوامل دي؟ صرف په مخ کې د خپل نوم دغه کړی دی، ځکه چې مخکنی کوششونه د اخو ناکام شول، اوس دوباره دا کړی دي. ځینې خبرونه دي چې د اوربند نه مخکې ځینې حمله او عملیات شوي دي او د اوربند نه بعد هم اسرائیل بعضې اوربند مات کړی دی، قصدن مات کړی دی. دا دغه دي او همدارنګې د ایران شرایط چې امریکې ته ایښي دي. زموږ تاسو د افغاني سوشل میډیا کې په میډیا کې یو لیست داسې لاس په لاس کېږي چې دا 10 شرایط دي چې هغه ډېر تمسخرآمیزه بعضې دغه پکې دي چې هغه دوستانو ته ووایي چې باید د دې لیست نه استفاده ونه کړي. همدارنګې عامل د دې چې ولې د اوربند ډونالډ ټرمپ حاضر شو، د دې تر شا څه خبره وه، د ده دلایل تاسو سره شریکوم او په آخر کې د خیبر پښتونخوا نه د تیرو 2 ورځو یعنې د 1 او د 8 د مارچ د 1 او د 8 د اپریل جهادي خبرونه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې برنامه تر اخره را سره وګورئ او خوښه یې کړئ، زنګوله ووهئ. اگر چې زما د ټیک ټاک صفحه تر اوسه پورې بنده ده، هغه ایمیلونو هیڅ کار ونه کړم. ما خپل هم ایمیلونه څو دانې ولېږل، دوستانو هم ولېږل، ټولو لیکل هم وکړل، خو زه فکر کوم دا ډېره یو فاسده اداره ده د ټیک ټاک او ډېره په حساب په هغه رقم او په سیستم د کار باندې دومره نه پوهېږي، نو د لپاره کوم تاثیر یې نه دی کړی، ونه که نو که وشو دوستانو په مشوره ممکن زه بله صفحه شروع کړم، خو په هغه کې به دا چې زه به بیا دوستانو ته اجازه نه ورکوم چې زما کلیپون نه استفاده وکړي. دې کې خو ما چاته څه نه ویلې، ما ته هغه چا ضرر را رسولی چې زما د برنامو نه یې ګټه اخیستې ده، خپل ځان ته یې صفحې جوړې کړي، ادعا یې دا کړې چې زما صفحه جعلي ده او خپله صفحه یې اصلي ده. او د ټیک ټاک احمقانو هم دا ومنله چې هلته هر څوک چې دي ښه احمق خلک دي، ځکه چې هغوی دا ومنله چې دا صفحه دا اصلي نه ده او هغه اصلي ده. نو د لپاره ممکن زه دا صفحه هم خپل بله دغه به کوم، بیا ستاسو دوستانو ته به ووایم او تاسو سره به شریکه کړم. راځم مخکې له دې نه چې د اوربند په مسلې باندې خبره وکړم. 2-3 خبرونه مخکې د اوربند نه دي. یو دا دی چې په بیت المقدس کې د اسرائیلو پوځي غونډه او ډله راټوله شوې وه چې ویل داسې ښکاره کېده چې ممکن دوی کوم پلان د بیت المقدس د ګنبد او د هغې متعلق درلوده، ځکه دوی مخکې نه ویلو چې دلته ایراني میزایل راغلي دي او دا ګنبده ضرر یې لیدلی، دا به دا کېږي، لرې کوي به. دا یوازې یو بهانه وه چې دوی کوله. ایران ویلي چې دوی په بیت المقدس باندې کوم میزایل او راکټ نه دی وهلی، خو کله چې د دې د پوځیانو د تجمع نه ایران خبرېږي، نو ایران په دې باندې په بیت المقدس کې د سجیل 2 قوي میزایل نه چې په ماک 8 یعنې سرعت په 8 د هغې کې دی، مفوق د صوت نه دی، په دې نه استفاده کړې ده او هغه اهداف چې د بیت المقدس په شاوخوا کې د اسرائیلیانو هغه یې وهلي دي او له منځه یې وړي دي. نو دا خبر ډېر مهم و. بل خبر دا دی چې په 98 موج د دغې کې د صادق 4 کې پر امریکایي یوه کشتۍ باندې چې LHAZ باندې مشهوره ده، معروفه ده، په هغې کې 15,000 امریکایي پوځیانو ایرانیانو برید کړی او په دې برید کې کښتۍ په شا تلې وه، عین بحر هند ته یې ځان رسولی و چې ځان د دې ایراني د میزایلونو نه بچ کړي او په شاته تګ باندې مجبوره شوې وه. او په عین حال کې یوه کشتۍ د اسرائیل چې SDN-7 په نامه باندې وه، دا هم د ایران د حملو لاندې راغلې وه او د ورته وهلې وه. څرنګه چې تاسو معلومه ده د اوربند مسله باندې زما نظر خو تاسو ته مخکې معلومه، ما تاسو ویلو چې امریکا داسې رقم چې غریږي هسې نه ورېږي،
او دا به کوم برید چې وایي دا برید ممکنه ده چې ونشي او دا دغه تمدید کی دا وکتل تاسو چې دا تمدید شو په مجرد دی چې د اوربن مثلا منځته راځي او تمدید کیږي دلته اسرائیل یو ساعت بعد خپل دوباره بریدونه نیسي یعنی امریکا ته دا ښیي چې زه ستا د اوربن نه منم. بله ادعا چې اسرائیل کوي هغه دا دی چې د اوربن نه پاس یو ساعت پسې دی ویلي چې په ځکه چې د اوربن په شرایطو کې دا دی چې امریکا به او اسرائیل به په ټولو هغه ځایونو باندې به برید باندې لکه لبنان باندې لکه په حزب الله او په غزې او په حوثیانو باندې. نو د اسرائیل اعلان وکړ چې لبنان د دنه مستثنا دی د اوربن نه او 10% د لبنان کم خوره چې د جنگ په وخت کې چې ما تاسو وخت په وخت خبر درکوه چې اسرائیل لګیا دی د جنوبي لبنان سیمې نیسي او هلته ورننوځي ځکه چې جنگ ختمیږي دا به اعلان کوي چې دا سیمې زما دي. هغه خبر زما اوس بالکل صحیح شوله چې دوی اوس دا اعلان کړی چې دغه 10% خوره د لبنان چې دا زمونږ خوره ده یعنی د لیتانی اوبو پورې د لیتانی بحر اوبو پورې دا سرحد دی ویلی چې دا اوس زمونږ دی او دا به مونږ نه ورکو لکه څنګه چې پخوا په جنګونو کې ګولان هایټس او د ګولان اوچتوالی نیولې وه تر نن یې ونه کړه اوس خپل خوره کې ضم کړله. دې جنګ کې 10% د لبنان خوره دغه کړې ده اوس وایي چې دا زما د نقشې او زما د خاورو دغې لاندې ده او دا زه بیرته نه ورکوم. یعنی دلته یو بله ستونزه اوس دی جوړوي یو بل اشغال یې وکړ یو بل تیری کړی دی هلته په خپله حالت یې هغسې دی چې دومره وهل شوی دی خو دلته دا دی چې که یو زموږ مسلمان ورور جنګیږي نور بیا پټیږي. اوس په دغه جنگ په وخت کې دغه الجولاني چیرته و چې دغه راغلی وی د دغه سیمو نه دفاع کړی وی چې اسرائیل خو هسې هم د فشار لاندې و جنګ و مګر ما خو په دې دوران کې لاړه د موږک په سوري ورننوته او د دې هغه یاران چې په افغانستان کې دفاعګانې کولې په استرالیا کې دفاعګانې کولې چې جولاني ډېر لوی مسلمان دی دا هغه مسلمان ورونه او دا چیرته دي دا مجاهدین چې راغلي وی او د دغه اسلامي نړۍ د دې خاورو نه دفاع کړی وی ولې دا پټ دي ولې دوی په اصل وخت کې نه راوځي ولې صرف د اسرائیل په ګټه کې راوځي دا هغه مهم ټکي دي چې باید زموږ مسلمان ورونه ورته متوجه اوسي. راځم اوس دې ته چې یو دور د منځګړیتوب د پاکستان چې ناکام شو دویمه دور دی شروع کو په دې دویم دور کې مصر ترکیه پاکستان چین روسیې ټولو مشترکاً فعالیت وکړ تر څو د امریکا د کم دغه ضرب الاجل چې تعیین شوی و دا له منځه لاړ شي مګر اوس په بعضې میډیاګانو کې د ده کریډټ پاکستان ته ورکول کیږي. زه به په لنډه توګه تاسو وایم چې د پاکستان ولې د کریډټ خاوند نه دی ځکه چې یو خو دا مشترکه کار شوی دی ترکیه هم پکې ده مصر هم پکې دی چین هم پکې دی روسیه هم ده او ټولو د ایراني مشرانو سره خبرې کړې هغې ته قناعت ورکړی. بله خبر دا ده چې پاکستان د دې اوربند لپاره چې کوم دغه جوړ کړی و شرایط یې جوړ کړي و هغه ایران ته وړاندې کړي و هغه ایران رد کړل نو دا د پاکستان د اوربند هغه بنیاد په دویم ځل ایران رد کړل او په هغې کې دا و چې ایران یو خو دا ویلي چې دا به د اسلام آباد په قرارداد په نوم به یادیږي که دا یادیږي نه یادیږي دا خو دومره مهمه نه ده خو دوی دا ویلو چې په 2 سټیجو کې دا اوربند به کیږي. اول دا دی چې دفتن به اوربند کیږي او د هرمز تنګه به خوشي کیږي کوم شی چې ایران وایي چې دا امکان نه لري تنګه د هرمز به زه دفتن نه خوشي کوم اول به خبرې کیږي بیا تنګه د هرمز به زه خوشي کوم یا په هغې باندې به یو تفاهم ته رسیږو. نو پاکستان دلته د امریکې په ګټه دا شی پکې شامل کړی چې تنګه هرمز به اول خوشي کوي اوربند به کوي بیا به مذاکراتو ته راځي بیا به خبرو اترو ته راځي. دویم سټیج د خبرو اترو دی په دې کې ویلي چې 20 ورځې کې به دننه ایران به دا تعهد ورکوي چې دا به خپل ټول اتومي زیربناوي یعنی خپل هغه زیرمې چې دغه لري اتومي د یورانیمو د غنا مراکز دا به ټول ختموي او بل دا دی چې د یورانیم غني کول به متوقف کوي. بل دا دی چې کوم غني شوي یورانیم دی دا به سپاري او د دې شرایطو په مقابل کې به امریکا د ایران باندې چې کوم بندیزونه لګولي دا به له منځه ځي او د ایران هغه کومې پیسې چې کنګال شوي دي هغه به ایران ته ورکول کیږي.
دا مستقیما ایران رد که او دا شرایط ونه منه، ځکه چې ایران د دغه شرایطو په سر خو جنگ ته تللی چې هغې دا یورانیم ورکول منلی، خپل اتومي مرکزونه یې ختمولی، نو ځان یې ولې دونه تباه که؟ دا خو پاکستان قصداً کړی لپاره دی چې پاکستان هم غواړي چې ایران باید لوی قدرت نه اوسي سیمه کې. په اسلامي نړۍ کې باید صرف پاکستان هم لوی قدرت وي، افغانستان سره هم لوبې وکړي، ایران سره هم لوبې وکړي، عربانو سره هم لوبې وکړي، څه شی چې دوی غواړي هغه وکړي. در حال چې خپل یو لوی خیرات خور دی، امارات متحده یې نه 3 میلیارده واخیستلې، د دې د ترکیې دروازې ته ودرېد، دوی ماته 2 میلیارده راکړه. ترکیه خپله وضع اقتصادي ښه نه ده، نو تا ته 2 میلیارده د کوم ځای نه درکړي؟ خو بیا هم د هغې دروازې ته ودرېده. خلاصه دا دی دا دغه رد شو او بیرته امریکا 15 ټکو والا یو لیست پاکستان ته ورکړي، دا ایران ته ورکړه، او ایران 10 ټکو والا خپل دغه لیست ورکړ چې دا باید امریکا ته ورشي. نو د ایران په 10 ټکو کې چې کوم یو په افغاني سوشل میډیا کې راغلی و، هغې کې دا و چې داسې بالکل ته مسخره‌آمیزه 10 ټکي د افغانانو ورکوي، یعنې هلته ګروپونو کې بعضې دوستانو اخیستي وو، بعضې تحلیلګرانو اخیستي وو، په هغې چې په دې بحث کوو دا 10 ټکي به یې ویلي. دا 10 ټکو کې دا ټکي بالکل غلط دي. مثلا د اولیه بندیزونو له منځه تلل، د ثانویه بندیزونو له منځه تلل، د شورای امنیت قطعنامې له منځه تلل، لغوه کول، د هیئت مدیره قطعنامې لغوه کول. اوس تاسو ماته وایئ چې دا څه معنا لري؟ 4مه ماده اولیه تحریمونه او 5مه ماده ثانویه تحریمونه. وروره دا بې معنا ټکي دي، دا چې خدای د چا جوړ کړي دي، نه په دې نړیوال سیاست باندې خبر و، نه په دې موږ د ځان نه جوړ کړي دي. دغه 4 واړه ټکي چې دلته 4 بندو باندې مادو باندې لیکل شوي، دا په یو ماده کې هلته راغلي دي چې د ټولو تحریماتو لغوه. دې کې ټول د ملګرو ملتونو هم راځي، اولیه هم راځي، ثانیه هم راځي، مدیره هم راځي او هیئتي هم راځي، ټول پکې راځي. بنان دې لپاره توجه مه کوئ. راځم هغه 10 ټکي چې ملګرو دغې ته سپارل شوي دي، د ایران د خوا نه خپل د اسلامي ملګرو ته سپارل شوي دي چې امریکا ته ورکړي. د اول ماده دا ده چې د ټولو بریدونو هوایي، ځمکني، د امریکا او د اسرائیل، د ایران په مقابل کې، لبنان مقابل کې، غزې او د حوثیانو دا باید متوقف شي. د ټولو تحریماتو چې د ایران په مقابل کې دي هغه باید لغوه شي. تضمین دې ورکړل شي چې په ایران باندې به دوباره امریکا او اسرائیل د برید نه کوي. د تنګي هرمز کنټرول به د ایران په لاس کې او د دې مالیه به ایران اخلي، تر څو چې د دې ملک چې خراب شوی هغه به پې آبادوي. امریکایان به ټول د خلیج فارس نه وځي او عربي ملکونه به پرېږدي. د امریکا په شرق الاوسط په امورو کې تغییر د نظام او د نظام باندې په حساب په مسایلو کې به نور ګوتې نه وهي، داخلي مسایل به دا پرېږدي، دا زموږ مسله ده، د امریکا نه ده. 9مه ماده د ایران په داخلي مسایلو کې به ګوتې نه وهي، تظاهرات به ورته نه جوړوي، د نظام د تغییر خبرې به نه کوي، ځکه ډونالډ ټرمپ ویلي چې کله موږ د ایران نه وځو یا اوربند ورسره کوو، د اوربند نه بعد به بیا د ایران خلک قیام کوي. نو دی ورته ویلي چې پس له دې به دا خبرې نور نه کوئ. د جنگي غراماتو یعنې په تاوان به ورکوي امریکا. 8مه ماده دا ده. 9مه ماده د ایران د د یورانیمو د غني کولو حق به په رسمیت پیژني د ملګرو ملتونو د قوانینو د چارټر لاندې، ځکه هغه وایي دا زما نړیوال قانون لاندې زما حق دی، دا کوم تخلف ما نه دی کړی. نو په دې خبره خپل اوس هم ولاړ دی. او 10مه ماده دا ده چې آخر کې به تضمین ورکوي امریکا او روسیه او چین به ضامن کیږي چې بیا به نور امریکا په ایران کې مداخله نه کوي، او نه نظام په شکل کې، نه د تظاهراتو په شکل کې، او نه په دې کې چې دی به فرضاً د نظام د تغییرولو خبرې کوي. د دې مسایلو کې به نور د غرض نه وي، د سیمې نه به دا خپې سپکوي او ځي به. اوس راځم چې د امریکا خو دا ادعا کړې وه چې دا به اوربند باندې دا به اوربند نه کوي او دی به په ایران باندې برید کوي او ضرب الاجل یې تعیین کړی و. د دغې ضرب الاجل ولې د منځه لاړه؟ ولې ایران باندې دوی برید ونه کړ؟ د عامل څه و؟ آیا دا قرارداد و، دا معاهده وه؟ نه، دا بالکل نه ده. د عامل نه، د دلایل نه، ځکه چې دې کې خو اوس هم
د ایران شرایط چې د امریکا نه مني او د امریکا شرایط چې د ایران نه مني خو سره ګوره دواړو ویلي چې کینو سره په میز باندې علت د هغې دا دی چې یو شپه مخکې له دې نه چې امریکا برید ته آمادګي ونیسي دی ته یو راپور مخکې شوی دی چې دی خپل د امنیت شورا راغوښتې ده ډونالډ ټرمپ دی ناست دي 12 ساعته دوی خبرې کړي دي او د دې خبرو کې دې نتیجې ته رسېدلي ځکه چې دې راپور کې ورته ویل شوي دي چې چینایانو د DF-15B اتومي اسلحې نه 1500 دانې ایران ته ورکړي دي او د دې هر یو دانه چې د ناګاساکي او د یوروشیما کوم بمونه چې امریکا 1945 کې استعمال کړي د هغې 300 چنده د هغې 300 برابره دا قوي دي یعنی دا دومره قوي دغه دی او که دا امریکا په ایران باندې بم واچي نو ایران به د دې بم نه په اسرائیل اچي او اسرائیل به نه پاتې کېږي او دا جنګ خو امریکا د اسرائیل لپاره وکړ نو چې په دې جنګ کې اسرائیل له منځه لاړ شي نو د هغې خو بالکل زړه به خراب شي ځکه چې ډېر خوږ ګران بغل بچی دی نو د ده لپاره په دې باندې دوی غور باندې شروع کړه چې اول دا معلومات وکړو چې آیا چین دا اسلحه ورکړې ده نو دوی چې کوم معلومات وکړل چینایان ورته دا تصدیق وکړه چې دا اسلحه موږ د تېر یو نیم کال نه چین دا انتقالوله ایران ته ځکه چې دا داسې اسلحه ده چې دا رادار د هغه موادو په حساب سره دا ډېر زر معلومولی شي چې یو ځای نه بل ځای ته دا ځي هلته ښکاري رادار کې د سټلایټ په سیستم کې دا ښکاري او هغې پوهېږي چې چین دا اسلحه مته نو دوی چینایانو دا کار کړی چې دا تېر یو نیم کال نه یعنې د جنګ نه مخکې چینایانو دا پروګرام په دې پوه چې دلته به اوضاع خرابېږي امریکا او دا نو دوی دا انتقال شروع کړی دی او په دې رقم یې کړی چې دی پرزه کړي دي میده کړي دي او د نورو صنعتي پرزو لکه د فابریکو لپاره چې پرزې راځي ده نظامی پرزې راځي د هغې پرزو په شکل کې دی پیکج کړي دي کله چې نړیوال څېړنه هم شوې ده هغې دې باندې نه دي پوه شوي چې دا راکټونه دي او د ایران ته منتقلیږي او په ډېرو ځایونو کې چینایانو او ایرانیانو ډیپلوماتیک دغه نورمونه هلته کنټرول لاندې مات کړي دي چې ډېر زیات تحقیق ونه شي او دا مال راتیر شي او ویل کېږي 1500 دانې د میزایلونه په یو نیم کال کې دوی ایران ته رسولي دي او ایران ته یې ورکړي دي چې اوس په دې وخت کې دوی دا افشا کړل او کله په دې باندې چې دوی پوه شول چې اوس امریکا اخري الټیمیټم ورکړه او اتوم بم استعمالوي نو چینایان ورته اشاره وکړه چې اوس ته ورته وایي چې زه اتوم بم لرم ځان مه خوځوه که ځان دې وخوځه ووهمه دي نو د اتوم بم په اتوم بم باندې مات شوی دی د امریکا چې شاته تللی د اتوم بم دی یارې تللی چې اسرائیل خو وهي امریکا هم وهي او دا 14,000 کیلومتره تللی شي کوم یو میزایل مې چا بله ورځ تاسو ویلی چې روسي RS-8 سارمټ هغه 18,000 کیلومتره ځي هغه یې دنم قوي دی هغه 15 اتومي بمونه لري 11 ټنه وزن لري او دا چې دی د خپل په نوعیت کې ډېر اوچت میزایل دی او دا کېږي نو په دې یو دلیل د دې چې دوی دې مسلې ته رانغلل دا و دویم دلیل دا و چې د خپله د جمهوریت خواو د ډلې نه نانسي میس چې د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګرې همکاره ده او دی ته یې کمپاین هم کړی هغه ډونالډ ټرمپ ته دا دغه ورکړی که تا په ایران باندې اتومي بم استعمال که نو داسې فکر وکړه چې جمهوریت خوا ګوند نور ختم شو په امریکا کې او دا به نور سیټونه په اسانه ونه ګټي ځکه چې ټول خلک د دې حملې او د دې بشریت په ضد عمل مخالف دي نو دا کار نه لاس واخله او دا مه کوه نو دا عوامل یو ځای شول او ډونالډ ټرمپ یې دې ته مجبوره که چې دا برید ونه کړي او لاس واخلي نو دې کې د پاکستان کم کمال نه و بلکې دلته د چین او د روس او د دې د اسلحې د اتومي اسلحې او د ایران په خپل کمالات دي پاکستان اوس هم شیطان دی پاکستان لعنتي دی پاکستان په دغې برنامو کې د خپل او د امریکا برنامې مخکې وړي هغه کم اسلامي دغه عنعناتو دې ته کم دغه نه لري بلکې اسرائیل او امریکا او د دې ایجنټ دی راځم په خیبر پختونخوا کې خبرونو متعلق په 9 د اپریل مجموعاً 10 عملیات شوي دي چې وزیرستان شمالي کې 4 عملیات پیښور ولایت کې 4 لکي مروت ولایت کې 1 او د باجوړ ولایت کې 1 عملیات ترسره شوي دي د ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ د ګړیوم کې کاندي کاکاخیل په پوځي پوستې باندې برید کې یو عسکر وژل شوی دی او نور مالی تاوان هم ور اوښتی دی ولایت وزیرستان شمالي د ګړیوم ولسوالۍ ګوري ډانګي
فوجي پوست باندې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. ولایت وزیرستان شمالي میرانشاه ولسوالۍ د همزوني واټ خوړ کې فوجي گشتي پارټۍ باندې کمین وهل شوی دی. یو تن وژل شوی دی او یو تن بل پکې ټپي دی. همدارنګې وزیرستان شمالي د میرعلي ولسوالۍ اسوخیلو فوجي کمپ باندې د جی ال په برید کې ځاني او مالی تاوان ور اوښتی دی. ولایت پیښور ولسوالۍ اف آر پېښور په اخینې کې پوست باندې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. ولایت پیښور ولسوالۍ د اف آر پیښور اف سی کارکونکي ظفر الله ولد عبدالله غمگین د سکنه محبت خیل خپل د دندې نه لاس په سر شوی دی. همدارنګې ولایت پیښور ولسوالۍ پیښور سیټي د پشتخره پولیس کارکونکي سجاد خلیل په هدفي برید کې وژل شوی دی. همدارنګې ولایت پیښور ولسوالۍ پیښور سیټي ناصرباغ نهر کې پولیس چوکۍ لاسي بمونو برید کې ځاني او مالی زیان رسیدلی دی. ولایت لکی مروت ولسوالۍ غزنی خیل شهباز خیل بازار ډاکخانه پولیس ګرځنده ګروپ باندې برید شوی دی چې دا په د بارودي سرنګ په ذریعه دی الوزول شوی دی. چاودنه پیښ شوې ده او ای اس آی جمال الدین 15 اهلکار زخمی شوی دی او یو اهلکار د زخمونو د تاب نه دی راوړی او مړ شوی دی. ولایت باجوړ ولسوالۍ ناوګۍ د حلال خیل سر فوجي ګزمه په بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. فکر کوم راپور به همدومره کافي جهادي د 8 د اپریل راپور به سبا تاسو ته وړاندې کوم ځکه چې مواد زیاتیږي بیا وخت اوږدیږي دوستان ترېنه خسته کېږي. همدومره برنامه به ستاسو حضور ته پرېږدم. هیله دا برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریک تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.